نن دتا اغا ځای نه خیم چې کم ځای کې دعا قبلیږي، اغا وختونه درته خیم چې کم وخت کې دعا قبلیږي، او اغا اسباب درته خیم چې تا اغا اسباب استعمال کې او ستا دعا الله قبلی. لومبې دا دی چې د عبادت نه پس دعا قبلیږي. عبادت چې وکړې نو الله نه سوال وکړه، اذا فرغت فانصب. زمون اکثرو مفسرینو د دې عمدقه معنا لیکلې ده چې ته کلم د عبادت نه فارغ شې دعا وکړه، خو فانصب ځان وکړوه، دعا کې وخت واخله او زر ځان مه خلاصوه د دعا نه. څومره چې په زارۍ او په مینت باندې مسله حل کیږي نو زر هغه مسله نه حل کیږي. بندن هم چې ته سوال کې او داسې د کبر الفاظ وي دا شی راکړه او په منډه ووایې نو هغوی دا څه کبرجن دی. او چې بنده تم ته ښه په اطمینان لاس ونیسې او څه شی ته غواړې د هغه په زړه کې رحم او نرمي راشي، الله خو ډېر رحیم بادشاه دی. نو فنصب ځان په دعا کې ښه استعمال کا، ښه وکړوه، ډېر وخت استعمال کو، ډېر زاري وکړه الله ته د عبادت نه چې کله فارغ